له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او درناوی. شنونده و بیننده عزیز و گرامی، عرض سلام و ادب دارم. عیدتان مبارک. روز شوم عید است در دنمارک. دریم ورځ د اختر یوسف و دوست ما ستاسو په خدمت کې راغلی یو وخت په کوپنهاګن کې باور وکړئ چې څونه سترګې م کار کوي. دلته بڼ ده د دغه د ویې ګورئ د ځمکني توتانو چې څومره خورې خوړلی شي بس خورئ. جوبو کې دی چې په دې چترۍ کې واچوو معلومه نه ده ثقه که میکنید خوردن میکنید و آنجا بسیار یک ساحه وسیع است. ببینید این طرف‌های مختلف که واقعا مردم از نقاط مختلف دنمارک اینجا آمدن و این توت زمینی جمع میکنن. این باور وکړئ صاحب چې موږ دغه ډول یو باغ نه و لیدلی. دلته له ما سره یو ملګری مې ده چې په ډنمارک کې دی په یو روغتون کې ډاکټر ده او ناسته بس دا ځمکني توتان خوري. ډاکټر صاحب سلام علیکم. ټول په خیر صحت ښه د خیر. ډاکټر صاحب عبدالرحمن باباخیل واقعا یو پیاوړی ډاکټر او دلته په یو روغتون کې دی کار کوي. ډاکټر صاحب له وړاندې راشئ چې دا غږ مو ثبت شي یا تاسو وړاندې راشئ. که راته ووایئ چې دا لومړی ځل د کلي ته راغلی؟ نه دا خو لومړی ځل نه دی. تېر کال هم یو کرت دوه راغلي وو. یو دوه کرته سږ کال یې دا اول ځل دی چې راغلي. توتان ډېر په زړه پورې ده. دا خو چې څومره سترګې کار کوي دلته دا توتان دي. هیوادو صاحب دا بڼ چې دلته موږ یو دا هم د دې خپل خدمات خلکو په خدمت کې دی او هر کال خلک راځي او چې څونه صنایع شي د هغې نه استفاده کوي او کوم دا طبیعي توتان دي خدمت کړی دی. دا د خپلو خلکو دپاره چې هم یو ساعتګیري ده خوشحال یو ډېره په زړه پورې تفریح ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. خاص قدرمن دوستان وګورئ دا تصویرونه وګورئ در سره. قدرمن دوستانو دغه د صاحب د افغان غږ د راډیو تلویزیون چلوونکي فیضه جان موسی لګیا ده. جوړ په خیر. یاره تا خو بیخي ډېر سخت توتان راټول کړي. نو دا خو چې څومره خورې به یې بس خورئ نو دا مهرباني وکړئ. بس قدرمن دوستانو اختر درېیمه ده. دا تا څه ویلي چې د اختر توفه ده؟ وخت لري. نو بس قدرمن دوستانو هیله لرم چې دا خپرونه تاسو ته په زړه پورې دغه ډول امکانات تاسو چې سترګې کار کوي دلته دي وګوره هنګ تر هغه پایه او همداسې تقریبا نو که درته ووایم چې 50 نور داسې ځایونه دي خو لا به مې کمه ویلي ټول لګیا دي او ګلان او دا توتان راشکن. خب شنونده های عزیز و گرامی کمند اهنتی یک باغ بین اینه باش که من یک دانه خوبش پیدا کنم. حالا ما هم حقی خوردن داریم یعنی اینه سر اینی رو دیگه با اجازه شما به نام توفی ایدی به جای شما من میخورم. یاره قدرمنو لیدونکو او ګرانو افغانانو داسې مې ارمان کېږي چې تاسو مې راغوښتي وای دلته او دا توتان له ما سره خود اوس خو نه کېږي چې دا خوا تېر شمه نه هلته تېرېدی شمه نه دې خوا چې هرې خوا ته ځې او همدا توتانو بس داسې نو فکر وکړئ چې دا تر کومه ځایه روانه ده. افغانان دي صاحب راغلي دي ګورئ دغه دي صاحب څوک یادګاري عکسونه اخلي وو څوک هم دلته بېلابېل کورنۍ دي چې سره تقسیم شوي او ویشل شوي دي. قدرمن دوستانو د افغانانو یو بله ډله مې دا کله د ځوانان یو خو دغه ځوان دی چې راغلی صاحب سلام علیکم. ټول په خیر اختر مبارک شه. ټول په خیر. تاسو خو اوله ځان راوپېژنه نوم دی او څومره وخت کې د ډنمارک کې دلته وړاندې راسه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ملک الله دی.
د کونړ ولایت د کونړ بله ها، ها. اوسېږي په ډنمارک تقریبا دا مې اتم کال دی اتم کال او په ډنمارک ډنمارکي دې اوسېږي. زده کړې ده او الحمدلله خپل ډېر خپل الله کولې. مکتبونه دې خلاص کړي مکتبونه د مې ژبې. خلاص کړي د ژبې ها. او انګلیسي مې خلاصه کړې ده اوس ها. فلحال کار کوي. سیستم او کار مې سره کوي هغه د هم ژبه زده کړې ده هم کار کوي هم راغلی کتاب خوري دا خو ډېره ها ډېره نو دا لومړی ځل ده داسې یو باغ ته راځي دا زمونږ دویم کې درېیم ځل دی ها. خپل ماشومان سره درځو ها، ها، ها. سره کې رخصتي او. نن هم راغلي یو ډېر الله. ماشومان سره ډېر الله، ډېر الله. یعنی شنونده بینده از این وقت باشنده دنمارک مخصوصا کوپنهاگن دیم که به خدا خوب روزش هست همه تو روزش هست که تا که میتانین بخورید هم دست نده؟ چون چه خوالش اوه کور ته وړای شي ها کور ته وړای شي نو خو چې کور ته وړې نو بیا به پیسې ورکړي او چې راځي ټیکټ واخلي ها نو چې راځي ټیکټ واخلي څونه چې خوري وړي خوره هم سل شو هم چکر شو هم خوراک شو او چې وړي نو بیا به پیسې ورکړي هغه هم ارزان وي او د ښار په نسبت ارزان ډېره زیاته مننه کور مو ودان ژوندي اوسئ تاسو ته ښه دوکان غواړو مننه کاکا الله دې خیال زه فکر کوم چې دا ملګری به نن د سهار چې د غرمې ډوډۍ او د ماښام ډوډۍ به څه نه کړو په دې دوکان به ځان مړوي ښه اشتیا ښه اشتیا درته غواړم مهربانه شئ دغه د دې ته راشئ وګورئ هغه دې وګورئ داسې ګورئ ورته قدرمنو لیدونکو زموږ د اختر دغه ډالۍ وه تاسو ته هیله ده دغه لنډ راپورټ مو خوښ شوی او نور خو نو اجازه راکړئ چې زه هم لاړ شم یو څه خو وخورم که نه کور ته خو یې نه شم وړی خو دلته خو یې وخورم دا ټکټ مو حلاله شي خوشحاله او نیکمرغه اوسئ هیله لرو لاندې کمنټونو کې موږ هیر نه کوئ لایک یې کوئ او راته ولیکئ چې دلته راځئ که نه چې زه پته در ولېږم